په حالت د روژې کې یو څو داسې کارونه دي چې که انسان دا وکړي روژه هم فاسدېږي او شپېته روژې چې کفاره ده هغه هم ورباندې لازمیږي، هم به بیا د دې روژې قضا راوړي او هم به شپېته روژې چې کفاره ده دا به نیسي. اول چې انسان په خپل اختیار او په قصد خوراک وکړي یا څه شی وچښي یا هم بغیر د اشد ضرورته د سخت ضرورته، چا د ضرورت بیان مخکې موږ کړی دی، څه دوا وخوري، په دې سره روژه هم فاسدېږي او کفاره هم پر انسان باندې لازمه سوله، هم قضا او هم کفاره. دویم صورت دا دی چې مشتهی انسان او بالغ انسان هغه جماع یا کوروالی وکړي، په خپل اختیار باندې په قصد باندې روژه هېره نه جماع وکړي او میرمن هم ورسره په دې جماع کولو راضي وي، په دغه حالت کې هم روژه فاسده ده، د دې روژې هم قضا ورباندې لازمه ده او هم کفاره چې بیا به شپېته روژې دا خاوند او دا میرمن نیسي. او دا شان چې انسان لواطت وکړي، د شا د خوا بدفعلي وکړي، نو په دې سره هم روژه فاسده ده او هم کفاره ورباندې لازمه ده. اهمه مسله دلته بیا دا ده په دا دواړو صورتونو کې که جماع ده که لواطت، که انزال وسي که ونسي، چې صرف دخول رالی بس روژه فاسده او کفاره ورباندې لازمیږي. دا شان چې انسان د خپلې میرمنې یا د پردۍ ښځې یا د معشوقې ناړې تر ستونې تېرې کړي، نو په دې سره هم روژه فاسدېږي او هم په دې انسان باندې کفاره لازمیږي. دا څو هغه صورتونه دي چې عوام ورونه ډېری داسې دي چې ورنه ناخبره دي. تېره ورځ یو ورور رابطه را سره کړې وه، ول 4 کاله زه په دې نه پوهېدم چې په جماع کولو باندې کفاره هم لازمیږي. 4 کاله مې په 4 رمضانونو کې د روژې په حالت کې د خپلې میرمنې سره جماع کړې ده. ول دا مسله موږ ته نه وه معلومه. د دې څخه وروسته بیا د علماو بیانونه یا زموږ مسایل چې هغه اورېدلي دي بیا دا ورته معلومه سوې ده چې په دې باندې کفاره هم لازمیږي. نو دغه مسایل موږ او تاسې باید زده کړو او کوشش وکړو چې تر ډېرو نورو مسلمانانو عوامو یې ورسوو. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.